ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د 11 ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ تاسې په تېر درسي ساعت کې یو بودي حرکتونه شروع کړي وو. یو بودي حرکتونو په لړۍ کې انشاءالله موږ تاسې نن یو ډول یا متشابه حرکت د حرکت معادله، منځنی سرعت او منځنی تعجیل به انشاءالله مطالعه کوو. ښه خوږو زده کوونکو، زموږ تاسو لومړی موضوع ده د حرکت معادله. د حرکت معادله د هغه معادلې څخه عبارت ده چې هغه موږ ته د حرکت یا د فاصلې او وخت ترمنځ څه شی یوه اړیکه بیانوي. خوږو زده کوونکو، یاد لرئ که چیرې موږ تاسو داسې ووایو، فرض مثال وایم چې ایکس مساوي کیږي فاصله شو، دا مساوي کیږي اف ای ټي. ښه خوږو زده کوونکو، دا د ایکس کومه تابع چې ده دا د څه شي تابع ده؟ دا د وخت تابع ده. نو وایو چې د حرکت معادله د هغه معادلې څخه عبارت ده چې په هغه پکې موږ ته فاصلې او د وخت ترمنځ څه راښیي؟ یوه اړیکه راښیي. خوږو زده کوونکو، موږ او تاسې بله موضوع چې ده هغه یو ډول یا متشابه حرکت دی. ښه ګرانو زده کوونکو، دا چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ او تاسو چې دې فصل کې کوم حرکتونه لولو ټول مستقیم الخط حرکتونه دي. مستقیم الخط حرکتونه په دوه ډوله دي. یو منظم مستقیم الخط حرکتونه دي، بل غیر منظم مستقیم الخط حرکتونه دي. موږ او تاسو چې یو ډول یا متشابه حرکت لولو، دا په خپله باندې د منظم یو مستقیم الخط حرکت څخه عبارت دی. نو راځو منظم مستقیم الخط حرکت او همدارنګه یو ډول یا متشابه حرکت د هغه حرکت څخه عبارت دی چې په هغې کې متحرک جسم مساوي واټنونه په مساوي وختونو کې طی کړي. فرض مثال، زه چې کله حرکت ترسره کومه، نو دغه د حرکت په دوام کې لومړی فاصله فرض مثال 5 متره واټن په 2 ثانیو کې طی کوم، وروسته 5 متره واټن هم په 2 ثانیو کې طی کوم، وروسته 5 متره واټن هم په 2 ثانیو کې طی کوم. دغه ډول حرکت ته کوم حرکت ویل کیږي؟ یو ډول یا متشابه حرکت. خوږو زده کوونکو، دا هم ویلی شئ چې یو ډول یا متشابه حرکت د هغه حرکت څخه عبارت دی چې په هره فاصله یا په هر واټن کې د هغې سرعت ثابت وي. قدرمنو زده کوونکو، یاد لرئ که چیرې موږ او تاسې لومړنۍ فاصله ایکس یو فاصله دا په ټي یو وخت کې طی کړو، او همدارنګه ایکس دوه فاصله په ټي دوه وخت کې طی کړو، نو دا به مساوي وي د ایکس درې فاصله پر ټي درې وخت، او بالاخره ټکې ټکې دا مساوي کیږي د ایکس ان پر ټي ان سره، او دا به څومره وي؟ دا به ثابت وي. قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ټول سرعت تعریف کړی چې وهل شوی تغییر مکان په واحد وخت کې د څه څخه عبارت دی؟ د سرعت څخه. دلته چې موږ او تاسو لومړی کوم واټن طی کړی په څومره وخت کې؟ په ټي یو وخت کې. نو دا که موږ راواخلو په دې ټي یو وخت تقسیم کړو، او دغه فاصله راواخلو په دې وخت تقسیم کړو، بالاخره د ایکس ان فاصله راواخلو په ټي ان فاصله وخت باندې تقسیم کړو، نو موږ او تاسو ته دغه د دې ټولو نسبت څه شی؟ دا یو مساوي قیمت دی. دا چې مساوي قیمت دی، نو موږ او تاسو په دې پوهیږو چې سرعت راکوي، خو سرعت ثابت قیمت دی. نو قدرمنو زده کوونکو، یو ډول یا متشابه حرکت هغه حرکت دی چې په هغې کې سرعت تل ثابت قیمت ولري. قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو به د خیره سره وروسته یو بیل ډول سرعتونه چې هغې ته منځني سرعتونه او لحظوي سرعتونه ویل کیږي، دا هم یاد ولرئ چې منځني سرعتونه او لحظوي سرعتونه دا په کوم ډول حرکتونو کې سره مساوي دي؟ دا هم په یو ډول یا متشابه حرکتونو کې مساوي دي. زه د همدې مطابق یو مثال تاسو ته وایم. که چیرې یو متحرک جسم فرض مثال 4 متره واټن په څومره وخت کې طی کړي؟ په 2 ثانیو کې طی کړي، او همدارنګه 8 متره واټن په 4 ثانیو کې طی کړي، 12 متره واټن په 6 ثانیو کې طی کړي، بالاخره 20 متره واټن په 10 ثانیو کې طی کړي. تاسې چې پیدا کړئ؟ تاسې سرعت پیدا کړئ. قدرمنو زده کوونکو، که چیرې زه دې ته ایکس ای ووایم، نو دا به ټي یو شي. که چیرې دې ته ایکس دوه ووایم، نو دا به ټي دوه شي. که دې ته چېرته ایکس درې ووایم، دا به څو شي؟ دا به ټي درې شي. او که دا ایکس ان یا ایکس څلور شي، نو دا به ټي څلور شي. خوږو زده کوونکو، راځو په دې ځای کې هم سرعت پیدا کړو، دلته هم سرعت پیدا کړو، بالاخره په څلورم حالت کې هم سرعت پیدا کوو. په دې ځای کې چې سرعت زه پیدا کوم، پوهېږم چې سرعت مساوي کیږي ایکس پر ټي سره. نو دا چې ایکس پر ټي دی، وایم چې ایکس یو پر ټي یو سره دا مساوي کیږي 4 پر 2، 4 تقسیم 2 متر پر سیکنډ سره. په دې ځای کې سرعت څومره شو؟ 2 متر پر سیکنډ شو. اوس راځم په دې ځای کې سرعت مطالعه کوم. 8 تقسیم 4 2 متر پر سیکنډ. په دې ځای کې سرعت هم 2 متر پر سیکنډ شو. په دې ځای کې سرعت مطالعه کوم. په دې ځای کې سرعت د مطالعه کولو لپاره 12 تقسیم 6 2 متر پر سیکنډ سره. دلته سرعت د مطالعه کولو لپاره 20 تقسیم 10 پوهېږو چې 2 متر پر سیکنډ کېږي.
نو خوږو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې متوجه شو په هره لحظه کې سرعت ثابت دی. دغه ډول حرکت ته کوم حرکت ویل کیږي؟ یو ډول یا متشابه حرکت ورته ویل کیږي. خوږو زده کوونکو د یو ډول یا متشابه حرکت عمومي معادله په دې ډول ده چې x مساوي کیږي وی ټي جمع x صفر. دا د یو ډول یا متشابه حرکت معادله ده او دا خبره هم د ځان سره یاد ولرئ. په یو ډول یا متشابه حرکت کې د وخت توان څو وي؟ د وخت توان به پکې یو وي، یعنی نظر وخت ته لومړی درجه معادلې دي. هره معادله چې نظر وخت ته لومړی درجه وه دغه معادلې ته کوم ډول معادله ویل کیږي؟ یو ډول یا متشابه حرکت معادله ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو په دې معادله کې که چیرې x صفر ګورئ، x پکې نهایي موقعیت شو، v پکې سرعت شو، t پکې وخت شو، x صفر پکې لومړنی موقعیت شو. که چیرې په دې کې موږ او تاسې داسې وکړو، ځینې وخت کې داسې ویلي x صفر لومړنی موقعیت پکې نه وي ذکر شوی، یعنې صفر وي، نو په دې صورت کې کله چې x صفر په ځای صفر وضع کړم نو x مساوي کیږي v ضربې t. دا هم د یو ډول یا متشابه حرکت معادله ده. قدرمنو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې متوجه شو لومړی درجه معادله ده. د دې ګراف به څه ډول وي؟ د دې ګراف په دې ډول دی. که چیرې موږ او تاسو دا شی راوښیي، فرض مثال ټایم راوښیي او دا راته موقعیت راوښیي، نو قدرمنو زده کوونکو یاد ولرئ چې x مساوي کیږي وی ټي. دا د یو ډول یا متشابه حرکت معادله ده. د کوم یو ډول یا متشابه حرکت معادله ده خوږو زده کوونکو؟ که د x مساوي کیږي v ضرب t یو ډول یا متشابه حرکت معادله ده. شرط به دی چې x به پکې دا د y کوم محور چې دی دا به فاصله راته راښیي او د t کوم محور چې دی دا موږ ته څه شی راښیي؟ دا موږ او تاسو ته سرعت راښیي. دا هم پکې یاد ولرئ، ډیره مهمه خبره ده. د یو ډول یا متشابه حرکت کې چې دی موږ او تاسو په دې باندې پوه شو چې سرعت پکې ثابت دی. کله چې سرعت په دې کې ثابت دی نو ګراف به هم د ثابت تابع په څیر باندې وي. څنګه به د ګراف د دې وي؟ ګراف به خوږو زده کوونکو په دې ډول وي. که چیرې موږ او تاسو داسې وکړو چې دا محور موږ او تاسو ته سرعت راوښیي او دا محور موږ او تاسو ته څه راوښیي؟ وخت یا ټایم راته راوښیي. نو یاد لرئ چې د وی ټي ګراف یعنی نظر وخت او د سرعت ګراف به په څه ډول باندې وي؟ د ثابت تابع په ډول باندې به د دې ګراف وي. یعنی که ټایم هر څومره تغییر کوي خو په مقابل کې به سرعت څنګه وي؟ سرعت به په دې کې ثابت وي. فرض مثال دلته وختونه پکې تغییر کوي فاصلې، خو په مقابل کې سرعت 2 متر پر سکند 2 متر پر سکند 2 متر پر سکند، نو دا سرعت به 2 متر پر سکند یا 3 متر پر سکند 10 متر پر سکند چې هر څومره وو خو ثابت سرعت به وي. خوږو زده کوونکو بیا درته وایم د یو ډول یا متشابه حرکت معادله عمومي شکل په دې ډول شو. همدارنګه د خصوصي حالت شو ګراف په دې ډول باندې شو. که چیرته تاسو زړه کې شک وي چیرې د دې ګراف، نو د دې ګراف هم تاسو کولی شئ رسم کړئ. د دغې ګراف بیا په دې ډول باندې وي ګرانو زده کوونکو. دا فرض مثال د ټایم شو او دا پکې څه شو؟ دا پکې موږ او تاسو ته فاصلې محور شو. که چیرې موږ او تاسو داسې وکړو فرض مثال ټایم پکې صفر کړو، نو د وخت په صفر کولو سره موږ او تاسو دا حد صفر کیږي، نو x به مساوي څه شي؟ x صفر بشي. نو دا برخه موږ او تاسو ته x صفر شي. نو په دې صورت کې به ګراف په دې ډول باندې شي. دا د x مساوي کیږي وی ټي جمع x صفر چې حرکت دی یا د تابع ګراف دی. قدرمنو زده کوونکو په دې باندې سمه توګه باندې ځان پوه کړئ. موږ او تاسو راځو انشاءالله د همدې مطابق مثال حلوو. ښه خوږو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دې مطابق مثال په دې ډول دی. اول مثال ته متوجه شئ. یو متحرک د 15 متر پر سکند سرعت سره په حرکت کې دی. وهل شوی فاصله یې په 12 ثانیو کې پیدا کړئ. قدرمنو زده کوونکو سرعت یې څومره دی؟ وی مساوي کیږي 15 متر پر سکند سرعت دی. وی وهل شوی فاصله په څومره وخت کې پیدا کړئ؟ په ټي مساوي کیږي 12 سکندو کې پیدا کړئ. x پیدا کړئ. د دې د پیدا کولو لپاره قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو د حرکت معادله ولیکو چې x مساوي کیږي v ضرب t. نو دا مساوي کیږي دا چې x صفر پکې نشته نو پوه شئ چې لومړنی موقعیت نشته صفر دی. نو v په ځای باندې به ولیکم چې 15 متر پر سکند، ټایم په ځای باندې 12 سکنډه. خوږو زده کوونکو موږ او تاسو ټول پوهېږو سرعت کې هم سکند دی، مخرج کې هم سکند دی. دا سکند د دې سکند سره اختصار شو. نو x مساوي کیږي بالاخره 15 په 2 کې 10 یو حاصل، 15 په 1 کې 15 او یو شپږ یوازې متر. نو داسې وایو دا چې نوموړی متحرک د 15 متر پر سکند سرعت سره حرکت کې دی، یعنی دی معنا چې په یوه ثانیه کې نوموړی متحرک 15 متره واټن طی کوي. نو په 12 ثانیو کې به څومره واټن طی کړي؟ په 12 ثانیو کې به 18 متره واټن طی کړي. خوږو زده کوونکو دویمې پوښتنې ته متوجه شئ. یو متحرک په 3 متر پر سکند ثابت سرعت سره د 25 متره موقعیت څخه په حرکت کې دی. وهل شوی فاصله او موقعیت یې په 10 ثانیې څخه وروسته پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو یاد ولرئ کله چې تاسو د مثال ته متوجه شئ، مثال په دې ډول دی.
یو متحرک د وي مساوي کیږي 3 متر پر سکند لومړني سرعت سره په حرکت پیل کوي د کوم ځای څخه د ایکس صفر مساوي 25 متره واټن څخه یا موقعیت څخه په حرکت پیل کوي. تاسې وهل شوې فاصله یعنی ایکس پیدا کړئ کله چې په ده باندې ټي مساوي 10 سکنډه وخت تیر شي. خو ګوز د کوونکو دې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د یو ډول یا متشابه حرکت عمومي معادلې څخه استفاده کوو. یعنی ایکس مساوي کیږي وي ټي جمع ایکس صفر، دا مساوي کیږي وي پکې څومره دی 3 متر پر سکنډ یعنی 3 ضرب ټي پکې 10 سکنډه جمع ایکس صفر پکې څومره دی 25 متره، دا مساوي کیږي 3 په 10 کې 90 جمع 25 دا مساوي کیږي 90 جمع 25 ایکس مساوي کیږي 115 مترو سره. خو ګوز د کوونکو دا هم د ځان سره واخلئ. ښه ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسې د صنفي فعالیت مطابق مثالونه حلو. مثال ته لومړي ته متوجه شئ. د A یو موټر په 80 کیلومتر پر هاور او د B موټر په 80 کیلومتر پر هاور سرعت سره په حرکت کې دی. که چیرې د A موټر یو فاصله په 8 ساعتو کې طی کړي نو د B موټر به هماغه فاصله په 2 ساعتونو کې طی کړي. خو ګوز د کوونکو ډېر جالبه مثال دی. د یو ډول یا متشابه حرکت مطابق کوشش وکړئ په دې باندې ځان پوه کړئ. سوال په دې ډول باندې دی د A یو موټر چې VA مساوي کیږي 80 کیلومتر پر هاور سرعت سره په حرکت کې دی او د B یو موټر VB مساوي کیږي 80 کیلومتر پر هاور سرعت سره په حرکت کې دی. که چیرې د A موټر یو فاصله یعنی XA دا مساوي XB شي نو دغه د A موټر په څومره وخت کې طی کوي TA دا مساوي 8 ساعتو کې طی کوي نو د B موټر یعنی TB دا به په څومره وخت کې طی کړي. خو ګوز د کوونکو ما تاسو ته XA مساوي XB ولیکل دا مې د څه په خاطر درته ولیکل دا مې د متن څخه په استفاده مې ولیکل ځکه وی د A موټر چې کومه فاصله طی کوي د B موټر هماغه فاصله په څومره وخت کې طی کوي مطلب دواړه فاصلې سره یو شان دي. دغه فاصلې به موږ او تاسې پیدا کول ته اړتیا نشته دی خو موږ او تاسې شی پیدا کوو فقط دومره پیدا کوو چې دغه فاصلې چې د A موټر په 8 ساعتو کې پیدا کوي نو د B موټر همدغه فاصله په څومره وخت کې پیدا کوي. د دې د طی کولو لپاره خو ګوز د کوونکو راځئ متوجه شئ. موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې XA مساوي کیږي VA ضرب TA داسې لیکلی شم که نه هو X مساوي کیږي V ضرب T فقط AA مې ورسره علاوه کړه. د بلې خوا نه پوهېږم چې XB مساوي کیږي VB ضرب TB سره په دې هم پوهېږم دا چې فاصلې سره مساوي دي ولې دواړه یو ډول فاصلې دي خو یو په یو وخت کې طی کوي بلې په بل وخت کې طی کوي. نو زه داسې وایم چې XA مساوي دې ته وایم اوله معادله او دې ته وایم چې دویمه معادله. د چپې طرفونه د معادلو سره مساوي دي نو ښي خوا هم سره مساوي دي نو وایم چې VA ضرب TA دا مساوي کیږي VB ضرب TB سره. قدرمنو زده کوونکو VA را سره شته دی TA هم را سره شته دی VB را سره شته دی خو TB را سره نشته. راځئ ټول قیمتونه به همدلته وضع کړو. د VA په ځای باندې ولیکم چې 80 کیلومتر پر هاور. کوشش کوم چې واحدات وزنګم تر څو ځکه دا واحدات حسابي سیستم ته نه دي برابر. ضرب TA پکې 8 ساعته دا مساوي کیږي VB پکې 80 کیلومتر پر هاور ضرب TB پکې څومره دی زه نه پوهېږم همدا پیدا کوو. دغه ساعت د دې ساعت سره اختصار شو نو لیکم چې 8 په شپږو کې 8 یو صفر علاوه کیلومتره دا مساوي کیږي 80 کیلومتر پر ساعت سره او ضرب TB سره. قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې به راواخلو دواړه خواوې د مجهول په ضریب یعنې 80 کیلومتر پر هاور باندې به دواړه خواوې تقسیم کړو. نو موږ او تاسو ته به TB لاسته راشي دا به مساوي شي 480 کیلومتر پر 80 کیلومتر پر ساعت سره. قدرمنو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه شو زه داسې وایم چې صفر د صفر سره اختصار شو یو 8 شپږ 8 څلوېښت نو شپږ پاتې شو دا مساوي کیږي شپږ. کیلومتر سره اختصار شو کسر الکسر دی ساعت به صورت ته پورته شي ساعته نو بالاخره TB به مساوي شي 6 ساعته. نو قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې په دې باندې پوه شو چې دغه
د بي موټر سرعت چې 80 کیلومتر دی دا د دې نه زیات دی که نه نو دا چې د دې نه دا سرعت زیات دی نو وایو چې دی چې په 8 ساعتو کې طی کوي نو وایو چې ټي بي موټر به یې په 15 ساعتو کې طی کړي. خو زده کوونکو دا هم د ځان سره واخلئ. ښه خو زده کوونکو دویم پوښتنې ته متوجه شئ. 2 موټرونه په 10 متر پر سکند او 15 متر پر سکند سرعتونو سره په یو سړک چې 200 متره اوږدوالی لري د یو بل په مقابل کې حرکت کوي. نوموړي موټرونه په څومره وخت کې یو بل ته ورسیږي. خو زده کوونکو کټ مټ همدغه شانې مثال دی فقط ایکس په دې کې ثابت دی مطلب د دې کې ټایم ثابت دی وخت په دې کې ثابت دی. دواړه د یو بل په لوري باندې حرکت کوي دغه 200 متره فاصله به چې دواړه طی کوي دا به یو بل ته په څومره وخت کې ورسیږي. د دې د پیدا کولو لپاره خو زده کوونکو راځي متوجه شئ. لومړي موټر ته وایم چې V1 دا مساوي کېږي سرعت یې څومره دی 10 متر پر سکند دی او د دویم موټر سرعت V2 دا مساوي کېږي 15 متر پر سکند سرعت دی. د 200 متره فاصلې کې د یو بل په مقابل کې حرکت کوي. دا فرض مثال ټوله څومره فاصله شوه دا 200 متره فاصله شوه. د A یو موټر چې دی فرض مثال اول موټر چې دی دا دې خواته حرکت ترسره کوي او د دویم کوم موټر چې دی دا دې خواته حرکت ترسره کوي. دا دواړه موټرونه به په کوم وخت کې د یو بل سره مخامخ شي مطلب دا دواړه موټرونه به یو بل ته کله ورسیږي. دا چې یو بل ته رسیږي خو زده کوونکو تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ چې دواړه په یو وخت کې عین وخت کې دواړه یو بل ته رسیږي. مفهوم د دې خبرې دا شو چې په دې دواړو معادلو کې به وخت ثابت وي یعنی وخت به د دواړو یو بل سره مساوي وي. نو قدرمنو زده کوونکو زه راځم څه شی کومه زه داسې وایم د دې لپاره چې دا دواړه مطلب دا 200 متره فاصله طی کړي زه داسې وایم چې x1 جمع x2 دا مساوي کېږي 200. ولې مې دا کار وکړې د دې په خاطر مې دا کار وکړې که دا 10 متره واټن طی کوي نو دا به 190 متره واټن طی کوي. که دا 100 متره واټن طی کوي دا به هم 100 متره واټن طی کوي. د دواړو مجموعه به څومره وي د دواړو مجموعه به 200 وي. که دا 1 متر واټن طی کوي هغه به 199 متره واټن طی کوي بیا به د یو بل سره مخامخ ګوري. نو ما دا د دې په خاطر درته ولیکل چې x1 جمع x2 دا به مساوي څو کېږي 200 به کېږي. د x1 په ځای باندې اوس لیکم چې v1 ضرب t1 جمع x2 په ځای لیکم چې v2 ضرب t2 دا مساوي کېږي د 200 سره. خو ګوز زده کوونکو v1 په ځای باندې لیکم چې 10 ضرب t1 په خپله t1 جمع v2 په ځای لیکم 15 ضرب t2 دا مساوي کېږي د 200 سره. پوهېږم چې دواړه په عین وخت کې یو بل سره ملاویږي چې ملاویږي نو t1 د t2 سره مساوي دی. نو بالاخره لیکم چې 10t جمع 15t دا مساوي کېږي د 200 سره. 10 او 15 25 t دا مساوي کېږي د 200 سره. خو ګوز زده کوونکو موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو که چېرې موږ او تاسې د مجهول دواړو خوا د مجهول په ضریب تقسیم کړو موږ او تاسو ته به څه لاسته راشي بالاخره پوهېږو چې 25t مساوي کېږي د 200 سره. نو ټي به مساوي شي 200 پر 25. راځم اختصار تر سره کوم وایم چې 5 په 5 کې 25 4 5 کې 60 0 1 5 5 8 5 کې 40 8 تقسیم 1 8 نو ټي به مساوي شي 8 څه شی دلته چې متر پر سکند دی نو د وخت واحد هم به حسابي سیستم کې سکند ولیکئ. نو خو ګوز زده کوونکو داسې وایو که دوه موټرونه د دومره سرعت او دومره سرعتونو سره د 200 متره فاصله کې یو بل مقابل حرکت وکړي نو 8 ثانیې وروسته به دا د یو بل په مقابل کې ودرېږي او یو بل سره به ملاو شي. دا د ځان سره واخلئ. ښه خو ګوز زده کوونکو زموږ او تاسو بله موضوع ده منځنی سرعت. منځنی سرعت کوم سرعت ته ویل کېږي؟ خو ګوز زده کوونکو د موقعیت بدلون او وخت بدلون ترمنځ نسبت ته منځنی سرعت ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو که چېرې موږ او تاسو داسې وایو فرض مثال یو څوک د خپل کور څخه د ښوونیز مرکز په لور باندې حرکت ترسره کوي. کله چې خپل ساعت ته ګوري وایي چې زه ډېر وخته تر دې مهاله پورې په کلاره د خپل ملګرو سره په ګپ شپ باندې حرکت ترسره کوي. لومړی موقعیت په فرض مثال t1 موقعیت په څومره وخت کې طی کوي؟ فرض مثال وایم په x1 مساوي کېږي 2 متره واټن دا په t1 مساوي کېږي 4 سکندو کې طی کوي. بالاخره کله چې ګوري نو یو د ملګري ته وایي چې یاره ناوخته دی. بالاخره یو دم زی وایي چې x2 مساوي کېږي 200 متره واټن یو دم تیزیږي په خپل حرکت کې. دا په څومره وخت کې طی کوي؟ دا په 50 ثانیو کې ترسره کوي. نو څه شی پیدا کړی تاسې د منځنی سرعت دا د خپل کور نه که چېرته د ښوونیز مرکز په لور باندې راشي نو په څومره سرعت سره دا راشي چې په یو لیول کې دا ورسیږي. نو خو ګوز زده کوونکو د دې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو ښایسته تعریف داسې درته وکړې چې د سرعت بدلون
چې د موقعیت بدلون او وخت بدلون ترمنځ نسبت ته منځنی سرعت ویل کیږي. نو قدرمنو زده کوونکو د منځني سرعت لپاره کولی شي وي په سر باندې بار ورکوي او دا داسې هم لیکلی شي چې وي او دلته مین یعنی ام معنا مین منځنی سرعت مین ویلاسټي دا مساوي کیږي دلتا ایکس یعنی د موقعیت بدلون پر دلتا ټي یا د وخت بدلون. خو ګوز زده کوونکو دا زه داسې هم لیکلی شم دلتا ایکس په ځای چې ایکس 2 منفي ایکس 1 پر ټي 2 منفي ټي 1 سره. قدرمنو زده کوونکو که څوک چې دا د منځني سرعت معادله ده سمه ده، که څوک چې دا د منځني سرعت معادله ده دا هم سمه ده. په دې کې راځئ ځانګړي حالتونه درته واضح کوم. وایم چې ځانګړي حالتونه قدرمنو زده کوونکو اول راځئ که چیرې ایکس 1 کوچنی تر ایکس 2 وي نو په دې ځای کې منځنی سرعت لوی تر صفر دی. ولې لوی تر صفر دی؟ که چیرې ایکس 2 فرض مثال 15 او دا 2 وي نو 15 منفي 2 پوهېږو چې 3 کې مثبت عدد راکوي موږ او تاسو ته، نو منځنی سرعت هم لوی تر صفر دی. دویم که چیرې ایکس 1 لوی تر ایکس 2 شي فرض مثال ایکس 1 د دې څخه لوی شي نو په دې صورت کې فرض مثال 15 منفي لاس نو منفي 15 راکوي. نو په دې صورت کې منځنی سرعت څومره دی؟ منځنی سرعت کوچنی تر صفر دی، منفي دی. او دریمه خبره یاد لرئ که چیرې ایکس 1 مساوي د ایکس 2 سره شي، که ایکس 1 مساوي ایکس 2 شي مطلب دا شو چې د موقعیت بدلون یې نشته، لکه موږ او تاسو چې په ډېر درسات کې په دې باندې کار وکړي په دایرې محیط باندې. نو په دې صورت کې ایکس 1 مساوي ایکس 2 شي نو 2 منفي 2 صفر، نو بالاخره منځنی سرعت به څومره شي؟ منځنی سرعت به مساوي صفر شي. خو ګوز زده کوونکو دا د ځان سره واخلي، راځو موږ او تاسې مخکې ځو. راځئ خو ګوز زده کوونکو مثال ته متوجه شي. مثال په دې ډول دی د یو جسم فاصله په 2 ثانیه کې د مبدا څخه 8 متره او په 8 ثانیه کې د مبدا څخه 8 متره ده. د جسم منځنی سرعت پیدا کړئ. خو ګوز زده کوونکو که چیرې دې مثال ته تاسو متوجه شئ د یو جسم فاصله په 2 ثانیه کې یعنې ټي 1 مساوي کیږي 2 سکندو کې، فاصله یې څومره ده د مبدا څخه؟ ایکس 1 مساوي کیږي 8 متره ده او په 8 ثانیه کې یعنې ټي 2 مساوي کیږي 8 سکندو کې د مبدا څخه فاصله 8 متره ده، ایکس 2 مساوي کیږي 8 متره. تاسې منځنی سرعت پیدا کړئ. خو ګوز زده کوونکو راځو موږ او تاسو د منځني سرعت د پیدا کولو لپاره ښایسته معادله لیکلې وه. معادله په دې ډول وه چې وي بار مساوي کیږي ایکس 2 منفي ایکس 1 پر ټي 2 منفي ټي 1 سره دا مساوي کیږي. ایکس 2 په ځای باندې به زه ولیکم چې 8 منفي ایکس 1 په ځای باندې ولیکم چې 8 متره پر ټي 2 په ځای باندې 8 منفي ټي 1 په ځای باندې 2. خو ګوز زده کوونکو تاسو پوهېږئ چې 8 منفي 8 پر 8 منفي 2 شپېته تقسیم شپږ نو وي بار مساوي کیږي 10 متر پر سکند سره. ګرانو زړه ته رانږدې زده کوونکو ما چې تاسو دا کوم فورمولونه ولیکل او مثال مې چې درته حل کړې دا د کتاب مطابق خبرې وې. خو خوږو زده کوونکو یاد ولرئ د منځني سرعت لپاره بله معادله هم لرو. که چیرته یو څوک وایي فرض مثال چې لومړنی سرعت مې وي 1 دویم سرعت مې وي 2 بالاخره عین شمېر سرعتونه ولري، څنګه کولی شو د منځنی سرعت پیدا کړو؟ د دې منځني سرعت د پیدا کولو لپاره قدرمنو زده کوونکو دا معادله هم ځان سره یاد ولرئ چې وي بار مساوي کیږي وي 1 جمع وي 2 جمع ټکی جمع وي ان تقسیم ان سره. تاسو چې څنګه اوسط پیدا کوئ نو کټ مټ د سرعتونو اوسط به پیدا کړي، دا هم تاسو ته منځنی سرعت درکوي. او بله خبره قدرمنو زده کوونکو دا یاد ولرئ کله چې تاسو په مستقیم مسیر حرکت کوئ او ان شمېر فاصلې یا موقعیتونه ولرئ په ان شمېر وختونو کې نو تاسو کولی شئ د منځني سرعت پیدا کولو لپاره بیا هم د دې فورمول نه استفاده وکړئ چې ایکس 1 جمع ایکس 2 جمع ټکی جمع ایکس ان پر ټي 1 جمع ټي 2 جمع ټکی جمع ټي ان. مطلب د دې خبرې دا شو چې څومره موقعیتونه تاسو طی کړي وي هغه چې په څومره وخت کې طی کړي په هماغې وختونو په مجموعه باندې تقسیم کړئ، دا هم تاسو ته منځنی سرعت درکوي. دا هم خوږو زده کوونکو د ځان سره یاداشت کړئ او دا مثال هم د ځان سره یاداشت کړئ. ښه ګرانو زړه ته رانږدې زده کوونکو کله چې زه ساعت ته ګورم نو نور وخت راته اجازه نه راکوي. قدرمنو زده کوونکو زموږ او تاسو آینده درسي ساعت به انشاءالله لحظوي سرعت وي. د لحظوي سرعت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو انشاءالله کار کوو، هغې کې مثالونه حلوو. ډېره جالبه موضوع ده. بالاخره منځني تعجیل ته به ځو او لحظوي تعجیل ته به ځو. خوږو زده کوونکو تر بیا چې زه انجینر عزت الله ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مسپارم. خوښه خوشحاله شېبې ولرئ.